حسن بصری رحمه الله لیکلی دی وای د انسان د ایمان چې زما ایمان چې دی نو دا قوي دی او زما ایمان پوخ دی د ده لپاره یو درې خبرې دي چې دا پر انسان کې راغلی دی نو دی پوه شي چې زما ایمان کامل ایمان دی او دی خوشحاله شي وایي الحمدلله زما ایمان کې قوت دی د هر چا خپل خپل تجربې وي څوک چې دی نو په یو شي باندې تجربه وکړي څوک په بل باندې وکړي د هغې موافق چې دی نو هغه ته رزلټ او نتیجه راشي بیا هغه دا وایي چې یاره زه مخکې دا چې دی چاته بیان کړمه چې دا خلکو ته هم دا خبره ذهن ته را برابر شي نو هغه یو درې خبرې دي چې کله په انسان کې دا پیدا شولې نو د انسان ایمان کامل ایمان دی الله دې زموږ ستاسو ایمان هم کامل ایمان جوړ کړي مکمل ایمان دی الله موږ تاسو ته راکړي ناقص ایمان دا ټیک نه دی ناقص ایمان باندې څه نه کېږي پورا ایمان لکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه مسلمانه په اسلام کې پورا داخل شه پورا اسلام ومنه دا نه چې د یهودو په شان افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض چې بعضې کتاب د حصې بعضې کتاب باندې ایمان راوړي او بعضې باندې نه راوړي چې کوم ستا د خواهش موافق دي ستا پکې دنیاوي فایده شته هغه منې او چې کوم کې فایده نشته دنیاوي بیا نه منې نو دا درې صفات چې دی نو هر مسلمان لره په ځان کې پیدا کول پکار دی او چې کله پکې دا پیدا شو وایي ډېرې خوشحاله چې زما ایمان کامل دی اول صفت دا چې کله د مونځ ته ودرېدلو او مونځ د اوږد کړلو دلې خوند ورکړلو قیام یې اوږد شولو رکوع یې اوږده شوله سجده یې اوږده شوله او دله په دې کې نورم خوند مزه لذت محسوسېدلو چې زه دا قیامه لږ نورم اوږد کړم زه دا رکوع چې زه پکې 3 ځله تسبیحات ویم چې زه پکې 5 اوه ځله او 10 ځله ویم رکوع کې هم دغه رنګې نو دې پوه شي چې زما ایمان کې قوت شته او چې کله دی په مانځه کې تنګېدلو په مانځه کې په قیام باندې په رکوع په سجده باندې تنګېدلو نو بیا پوه شي چې د دې ایمان ناقص دی ایمان کې پوره نشته دې باندې موږ تاسو لږ سوچ کوو مانځه ته ودرېږو یا ځان له مونځ ته ودرېږو یا جمع ته ودرېږو نو دا صفات به موږ تاسو چې دی نو په ځان باندې چې حاوي کوو د دې وجې نه چې آیا زموږ او ستاسو د خپل ایمان امتحان والو بابا ته دغه موږ او تاسو د خپل ایمان څه والو امتحان والو او دویم نمبر چې کله چې دی نو تاسو ته ذکر ته کښېنئ ذکر ته تاسو کله کښېنئ او ذکر تاسو له خوند مزه درکړله سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر استغفر الله او دغه رنګې ته روان وي چې ته یو ځای کې ذکر کې مثلا ته سلسله چې دی نو کلمه وې او تاله خوند دا درکوي چې زه دا زیاته ویمه 200 ځله ویمه او دا چې دی نو 300 ځله ویمه ذکر دله په خوند مزه درکوي وایي ته پوه شې چې زما ایمان کامل دی الحمدلله او دریم نمبر دا چې د قرآن کریم تلاوت درله خوند درکوي قرآن ته ناسې په خپله تلاوت کې یې د بل چا نه اورې او تا ته په دې کې خوند مزه لازي چېرې ده قرآن کریم خو ما چې دی نو نن نیمه سپاره وکړله زه چې دی نو یو سپاره ولې چې دی نو نه کومه نو زما عزتمندو دا علامات د ایمان دي الله دې موږ او تاسو ته زموږ او ستاسو لري الله داسې ایمانونه جوړ کړي څنګه چې د امام حسن بصري رحمه الله ایمانو څنګه چې زموږ استاد امام ابو حنیفه رحمه الله ایمانو څنګه چې د صحابه ایمانو څنګه د پیغمبرانو ایمانو داسې ایمان چې دی نو زموږ استاسو نه غواړي الله ناقص ایمان ته ضرورت نشته نو چې اوس انسان مانځه ته ودرېد او دی وایي کله به دا مونځ ختمېږي دا خو د ماسپښین مثلا 10 رکعات لري د جمعې چې دی نو 12 رکعات لري دا به زه اوس کله ختموم او کله به امام سلام ګرځوي چې زه د ټولو نه مخکې اوځم دا ګورې زموږ په معاشره کې ډېر یو دغه تاسو وګورئ الحمدلله تاسو هم ډېر ګرځئ را ګرځئ مونږ هم وګرځېدلو په خپل هم په خپل ځای باندې پاتې شولو خلک هم ولیدل په خپل هم په خپل مونږ خپله په منځ کې چې دی نو هغه رنګې خوند مزه نشته او دا د قیامت علامه ده وایي کله چې قیامت نږدې شي نو د مونځ نه به خشوع اوچته شي په ډکه جمع کې به یو قسم په صحیح طریقه باندې مونځ نه کوي بس صرف راځي به په ځان باندې به بوج ګڼي چې زه اوس زمانه چې دی نو کله دا مونځ به زه ختمومه دا 2 رکعاته چې دی نو ګړۍ ته کتل وي چېرې زه به کله چې دی نو دا 10 رکعاته چې دی نو په 5 منټو کې کومه او دا 10 رکعاته به زه په 2 منټو کې کومه
په دې نیټ باندې راځي د جمع پسې اکثر چې دی نو دا حالات جوړ شوي دي تاسو ګورئ مخکې یو کس ولاړ وي شاته پسې چې دی نو دوه درې کسان ولاړ وي کله چې رکوع شي سجدې له چې لاړ شي هغه مخکې کس چې دی ترې وتښتي دا نور کسان شاته په سجده باندې پرېږدي ای زما عزتمند اوس به مونږ څه کوو مونږ تاسو عبادت پسې ټوکې راغېستې دي الله له به مونږ څه جواب ورکوو نورې خبرې خو پرېږده قرآن سره زمونږ او ستاسو څه معامله ده زمونږ او ستاسو چې دی نو علماو سره کومه معامله ده او جماعتونو سره کومه معامله ده هغه خو به لرې کړو خو هغه شي چې ما تا باندې چې دی نو لازم دی په 24 غنټو کې په ما تا باندې چې دی نو دا 5 منځونه الله فرض کړي دي هغې سره زمونږ او ستاسو کومه حالت دی نو ځکه امام حسن بصري رحمه الله فرمایي چې کله یو انسان لره مونځ خوند ورکړلو د ده ایمان کامل دی کله چې دی نو دته ذکر خوند ورکړلو د ده ایمان کامل دی او کله چې د قرآن کریم تلاوت خوند ورکړلو د ده ایمان کامل دی راشه مونږ او تاسو خپله معاشره وګورو مونږ او تاسو څه کوو مونږ او تاسو هغه ځای ته منډه کوو چې کوم ځای کې مونځ زر کېږي هغه امام پسې مونږ او تاسو جمع کوو چې کوم ډېر زر مونځ کوي دا خو ټوکې نه دي دا خو لوبې نه دي دا خو عبادت دی نو اصل کې زمونږ موضوع اصل کې بله وه خو دا څو خبرې پکې داسې راشي زما عزتمندو پر خپل ایمان باندې ګورې سوچ کول پکار دی